बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम او السلام علیکم. زه یم ډاکټر رئیس خان. نننۍ ویډیو کې به موږ د میډیکل یو ډېر عجیبه کیس ډسکس کوو. دا کیس د یو فرنچ یا د فرانس سره تعلق لرونکي کس حواله سره دی چې دغه په کوپړه کې صرف 10% مازغه وو. د دې کس عمر 40 کاله و. د واده کړی و، د 2 بچي و. د دې نه علاوه د یو ډېر خوشحاله او ښه ژوند تېرولو او په جاب باندې هم او د آفس کارونه او د ژوند څومره روزمره زندګۍ کم کارونه چې وو هغه بالکل په نارمل طریقه باندې کوله. خو څه چلو شو چې صرف یو ورځ دته په خپو کې څه کمزوري شانته محسوس شوه. په ګرځېدو کې کله چې دی ګرځېدو نو دته په خپو کې څه کمزوري شانته محسوس شوه. د دې وجې نه راغلی هاسپټل ته، او کله چې د په هاسپټل کې خپل چیک اپ وکړو او د ریپورټس رااله نو ډاکټرز حیران شوه. د هغې وجه دا وه چې د مازغو چې کله تجزیه وشوه نو د په کوپړی کې صرف 10% مازغه پاتې او 90% حصه په کمې کې چې مازغه پکار وو هغه اوبو ګیره کړې وه. داسې چل شو چې د دماغ یو خاص کنډیشن یې هغې ته هایډروسیفالس ویلی کېږي. په هغې کې په مازغو کې اوبه وشي او د دې اوبو د پرشر د وجې نه دا کم مازغه چې وي نو دا د کوپړی طرف ته پس شي او کوپړی طرف ته ځای ونیسي. دا د ټول میډیکل ساینس او د ټولې دنیا لپاره ډېره زیاته د حیرانۍ خبره وه، ځکه چې مازغه په خپل مصمم حالت کې وي نو هغه خپل فنکشن کولی شي، او که د دماغ یو معمولی حصې ته معمولی شانته نقصان هم ورسي نو د هغې نه مرګ واقع کیدی شي، انسان کومې ته تللی شي، د هغه انسان لاس او خپې کار پرېښودی شي، د خبرو کولو قوت، د دې نه علاوه د لیدلو قوت، دا ټول منحصر دی په دماغو باندې او د دماغو په صحیح او مصمم حالت باندې. خو دا یو ډېر سرپرایزنګ او عجیبه کیس و چې په هغې کې د دماغو 90% حصه مسنګ وه، نه وه، او صرف 10% دماغ موجود و. خو دا انسان چې و، دا کم کس چې و، د خپل روزمره زندګۍ روټین خپل کارونه بالکل په نارمل طریقه باندې کوله. د دماغو یا اعصابو دې صلاحیت ته چې په هغې کې دومره حصه ډیمیج شي خو د هغې باوجود دماغ یا اعصاب خپل کار نه پرېږدي، دې ته نیوروپلاسټیسټي ویلی کېږي چې په هغې کې که فرض که د دماغو څه حصه یا زیاته حصه په یو خاص ایریا یا علاقه کې یو ځای کې ډیمیج شي نو د دماغو بله حصه د هغې کار شروع کړي او هغه سیګنلینګ یا کمیونیکیشن کنټرول د دماغو یو بله حصه په لاسو کې واخلي. د دې خبرې سره یو مشهور کاګنیټیو سایکالوجست د چا نوم چې اکزل کلرمنز دی هغه هم اتفاق کوي. هغه وایي چې د انسان کم کانشسنس دی یا آګاهي یا بیداري ده د خپل ځان حوالې سره یا شعور دی هغه د دماغو څه خاص حصې ته محدود نه دی، بلکې کانشسنس یا آگاهی یا بیداری یا شعور د دماغو د مختلف حصو د خپل منځ کې د کمیونیکیشن یا د مواصلاتو یا د خبرو اترو دویم نوم دی. د دې نه علاوه د میډیکل دا کیس مخکینی هایپوتیسز هم چیلنج کوي په کمه کې چې دا خبره مشهوره ده چې څومره د یو ځناور د دماغو سایز سیوا کیږي او په هغه حساب سره د هغه انټیلیجنس هم سیوا کیږي زیاتیږي. خو د میډیکل دا یو مثال د دې نه بالکل برعکس دی چې په هغې کې دا انسان د 90% دماغو نه محروم و، خو د هغې باوجود هغه د خپل ډیلی لایف او د ژوند د روزمره معمول ټول کارونه کول. د دې میډیکل مثال نه دا واضح شوه چې د انسان دماغ د اډاپټیبلیټي، نیوروپلاسټیسټي او د وخت د ضرورت مطابق د خپل ساخت او د خپل کار بدلولو بهترین صلاحیت لري. او دا صرف د دماغو سایز نه دی بلکې د دماغ د مختلف حصو ترمنځ کنیکشن او مواصلات دي چې هغه د ټول نه اهم څیز دی. که د ویډیو نو تاسو څخه زده کړي نو دا لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. میلاویږو به تاسو سره په یو بله ویډیو کې، تر د هغې پورې د الله په امان.